احمدشاه بابا د ټول افغانستان د لوی افغانستان د اسیا او د هیواد د تاریخ غټه برخه ده. که د احمدشاه بابا تاریخ ویاړنې لاسته راوړنې د تاریخ څخه ایزه چې د نړۍ په تاریخ کې به خالیګاه موجود وي. نو د دې دپاره موږ همیشه احتیاط کړی دی، نرمه ژبه مو کارولې ده تر څو ملي وحدت زیانمن نشي. د دې ټولو سیاسونو څخه دا هیله ده چې نور د ملي وحدت په نامه خپلې چوکۍ مه ساتئ، زموږ سرې کرښې به ساتئ که نه ساتئ. تاسو او هغه څوک چې زموږ ویاړونو ته صدمه رسوي، زموږ ویاړونه نه مني، د هغوی فرق پر موږ باندې نشته. احمدشاه بابا یوازنی حاکم و، یوازنی سلطان و، یوازنی امپراتور و چې د افغانستان ملي وحدت یې ساتلی و. تاسو د هغه په حکومت کې وګورئ، د هغه په حکومت کې د هزاره دپاره هم ځای و، د هغه په حکومت کې د تاجک دپاره هم ځای و، د هغه په حکومت کې د بلوچ لپاره هم ځای و. او د دې ترڅنګ تاسو د هغه وخت په حکومتدارۍ کې وګورئ، کاملا له دري ژبې څخه کار اخیستل سوی دی، پښتو ژبه ورسره ملګرې وه. د هغه په حکومت کې له هیڅ تعصبه کار نه دی اخیستل سوی او نه په پلان کې لره. دغسې خبرې د سولې پر خبرو باندې تاثیر لري. دا ښیي چې د حکومت لوړپوړي چارواکي پر سوله باندې باور نه لري، د افغان ملت په سترګو کې خاورې راچوي او په یو رقم نه په یو رقم سره غواړي چې دا سوله سپوتاژ او مخنیوی وکړي. ولې د دې وخت رسېدلی دی چې نړیواله اجماع مسؤل ته جوړه سوې ده، داخلي اجماع مسؤل ته جوړه سوې ده. دغه څو د ګوتو په شمار کسان دا کوښښ نه کوي چې دا اجماع خرابه کړي. د دغه چانس څخه باید افغان ملت، افغان ولس ښه استفاده وکړي. غوښتنه د دولت څخه او د ټولو د پښتنو د مشرانو څخه دا ده چې نور نو دغه د بېننګۍ او دغه د ضلالت دغه توکه غاړې ته مه اچوئ. کله چې موږ د مشرانو یا د تاریخ ضلالت کېږي یا توهین کېږي، دغه مقابل کې ودرېږئ، ولس سره ولاړ دی. که زموږ غوښتنو ته برحق یا سم جواب رانه کړی سي، دی په عام عمومي شکل باندې معذورت ونه غواړي د افغان ولس څخه، نو موږ بیا دې ته اماده یو چې په هره لاره چې کېږي خپل د مشرانو یا خپل د معاصره تاریخ غور وکړو.